سلامونه او نیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د عمران خان د خلاصون لپاره مظاهرې روانې وي. ډیر سخت شعارونه وه چې دا آخري هختار دی، دا آخري ځل دی، دا ځل موږ نه ځو، دا ځل داسې کار به وکړو چې د اسلام آباد په کوڅو کې به وینې توی سي، په داسې ځل به داسې وکړو چې اسلام آباد به بند سي، دا ځل به پاکستان موږ ټوټې کړو. دا هغه شعارونه وه چې په څو ورځو مظاهرو کې ګنډپور وویله، بیبي بشرا بیبي وویله او د یو څو نورو وویله. هغه دی موضوع ختمه سوه، هر یو ولاړې خپل په مخه ولاړو او پکښې کې څه وسوه؟ څو د غریب زامن پکښې کې ووژل سوه او جنازه یې یوړه د غریب اولاد ته یوړه. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو، دغه نتیجې باندې خبرې کوو. تیر ځل مې در سره خبرې وکړې پر هغه ویډیو کې، هغه ویډیو تر اوسه هم په چینل کې شته، تاسو ورځئ وګورئ. زه بې لینک هم دلته پرېږدم، هغه ویډیو وګورئ. ما په هغه ویډیو کې وویل چې دا یو ډرامه ده، په اصل کې ډرامه ده او هماغسې هم سوه. ټوله کیسه ډرامه وه او پکښې کې د غریب اولاد پکښې کې شهیدان سوه. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او څه سرخلاصۍ تاسو درکوم چې تر کله پورې به همداسې موږ وژل کېږو، تر کله به همداسې استعمالېږو او تر کله به همداسې تباه او برباد کېږو. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرېږم. په تېره ویډیو کې مې تاسو ته وویله چې په دنیا کې په نړۍ کې یو ستر بدلون را روان دی. دا ستر بدلون به امکان لري چې درېیمه نړیواله جګړه هم د ځان سره ولري او په دې نړیواله جګړې کې بیا به ډېر ناورینونه په نړۍ کې را پیدا سي چې هغه به د اتومي وسلو استعمال ووسي. د اتومي وسلو استعمال په خاطر باندې روسي خپل پلاوی، خپل هستازی، خپل ملګری، بیخي هغه خپل زوی کې وربګڼي، د پوتین زوی ګڼل کېږي. د بلاروس ولسمشر لوکاشنکو، الکساندر لوکاشنکو چې دی هغه د پوتین زوی بلل کېږي. هلته په بلاروس کې همداسې ګڼي چې پوتین د پلار دی. نو دی دومره وفاداره سړی دی هغه ته. هغه کس اسلام آباد ته په دغه خاطر باندې رالو. په څه خاطر باندې رالو؟ چې راسي د پاکستان پوځ ته او د پاکستان حکومت ته د پوتین اخطار راوړي. ځکه چې دا بعضې سیاسون چې راځي په غیر مستقیم ډول د نورو خلکو په لاس باندې ځي، خپل اخطار یو کس ته ورکوي چې وروره تر دغه حد دې که تیری وکړو بیا به زما د خوا همدغسې جواب راځي او دا جواب به څه شی ووځي. ګوره چې کله هم اخطارونه راځي، اخطارونه په دې ډول باندې دي چې مثلا د هغه حکومت یو ولسمشر راځي، د دې سره ښه خندا ټوکې ټکالې هر څه ورته ښه وایي، مګر په آخر کې یو کاغذ ورته پرېږدي. هغه کاغذ ورته پرېږدي چې وروره ته دغه پلان لري، دغه پلان لري، دا پلان موږ ستا د پلان څخه خبر یو چې تا ته دا امر سوی دی، دا امر سوی دی، دا امر سوی دی، ته به دا امر داسې اجرا کوي، ته به دا امر داسې اجرا کوي، ته به دا امر داسې اجرا کوي. او موږ د دې په بدل کې ستا د امر که دا کار ته اجرا کوو، موږ دا کار درته کوو، دا کار درته کوو، دا کار درته کوو. او که تا دغه سرغړونه بیا هم وکړه، موږ به مثلا ستا حتمي وسلې چې په کوم ځای کې ذخیره دي پټه ده هغه ولو، په دې ځای کې چې مثلا په دې ستا استراتیژیکه نقطه ده دا ولو او دا نقطه ده دا ولو. اخطارونه، سیاسي اخطارونه چې په نړۍ کې ورکول کېږي په دې بڼه ورکول کېږي. په یو مکتوب کې ټوله شان لیکل سوي دي، امضا ورباندې نسته، ټاپه ورباندې نسته، راوړي هغه ولسمشر ته یې سپاري، ښه خندا ټوکې ټکالې به وکړي او وروسته هغه به ووځي. چې ووتو او هغه خلک بیا دا پاکټ خلاصوي چې پاکټ یې خلاص کړو، نو په پاکټ کې به ټوله موضوعات لیکل سوي اوسي چې دا ستاسو پلان دا دی، مثلا پلانکي هیواد به تا ته دا امر درکړی دی چې ته دا کار وکړه، او که دا کار تا وکړو زموږ اولي اقدام به دا اوسي، دومي اقدام به دا اوسي، درېیمي اقدام به دا اوسي. د پوتین لا چې دی ټول اخطارونه چې د روسي لا چې دي 2 اخطار دي. درېیم اخطار غربي هیوادونه ورکوي، پوتین دوم اخطار ورکوي. تر دغه که دې تیر کړو موضوع ختمه ده او زه یې در سره بیا معلوموم. دویم اخطار دی، دا 2 اخطاره. نو په دغه خاطر باندې د کسې اسلام آباد ته ولېږلو. چې اسلام آباد ته لیږلو نو دوی څه وکړه؟ په دغه خاطر باندې مظاهرې ورپورته کړې. مظاهرې پورته کړې. مظاهرې د نومبر په 24 باندې شروع کړه چې ښه ګډوډي سي، اسلام آباد د اسلام آباد ټولې لارې بندې کړي او په هغه کې بیا د بلاروس ولسمشر ته خبر ورکړي چې حالات خراب دي، مه راځه. ده وویل چې زه بېخي راځم په اسلام آباد په هوایي ډګر کې زه مجبور یم چې راسم او زه باید راسم تاسو سره ووینم. هغه په دغه خاطر باندې چې دا کاغذ یې راوړلو او نواز شهباز شریف ته ورکولو د پاکستان صدر اعظم ته چې وروره دا د پوتین د خوا هغه کوم کاغذ دی چې موږ تاسو ته راوړی دی،
دا کوم هختار دی چې موږ تاسو ته راوړی دی او د پاکستان سیاسونو د پاکستان پوځ خپل نهایي کوشش وکړو چې د دې سفر مخنیوی وکړي ځکه چې کله هم یو هیواد راځي او اختار او د خبر تر تا رسي بیا وروسته تر هغه نو بیا ګیله نسته یعنی که دی اوس راغلی نه وای اختار یې ورته راوړی نه وای بیا هیڅ مشکل نه وای پاکستان کې هر څه کوله هغه یې کول مګر اوس چې د اختار یې ورته راوړو په دې اختار کې بیا دوی ته شرط پرېښول شو یعنی دوی د پاکستان پوځیان هم په دې پوهېږي چې د روسي استخبارات قوي استخبارات دي د چین استخبارات قوي استخبارات دي د چین او د روسي استخبارات په شریک کار کوي د پاکستان د هر حرکت خبر دی د آیسا د CIA د هر کار خبر دی د امریکا او د کاناډا او د اروپا او د دې د استخباراتو خبر دی نو د پاکستان د حالات خو بیخي بالکل خبر دی نو د همدې حمله دوی په ویرې کوه چې په ویرې کوه د دغه دپاره یې مخنیوی وکړو او مظاهرې په پښو کړې دا مظاهرې د نومبر څخه د نومبر د 24 څخه شروع وسوه دا د تیره شپه یې مظاهرې ختمې کړې مظاهرې د ډسمبر په حواله باندې خلاص شوي دي یعنی حد اقل اوه ورځې یوه اونۍ دا مظاهرې دوام یې کوله په دې مظاهرو کې څه وسوه زه اوس تاسو ته دلته تصویرونه وښیم دا د ګارډین راپور دی ویلي دي چې په لسګونه کسان وژل شوي دي په سلګونه کسان هم زخمیان شوي دي کوم معلومات چې ما په پېښور کې د ملګرو څخه وکړه دوی ویل فکس کمپنۍ 80 کسان 80 ځوانان پکښې کې شهیدان شوي دي دا 80 ځوانانو کې ټوله د خیبر پښتونخوا دي یو هم پنجابی پکښې کې نسته یو هم سراکی پکښې کې نسته بل هیڅ قوم نسته یوازې پښتون بیچاره وژل شوی دی او دا چا وکړه دا هم امین ګنډپور وکړه د خیبر پښتونخوا اوسنی والي دا کار یې وکړ ګورنر دا کار یې وکړو او د بشرا د عمران خان ښځه دا کار یې وکړو په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویلو ما له 4 نقطې دي یو PTI ده یو ملایان دي یو مسلم لیگ دی او یو هم پیپل پارټي ده دغه 4 ګوند دي چې دا خپل د پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې دي او د کله دته شوټ کی کله دته شوټ کی کله دته شوټ کی کله دته شوټ کی او چې دا د قدرت څخه لیر سو دا چې وی چې ولا چې پاکستان تبا دی او دا دی هغه دی دا چې بیا د په قدرت سو بیا دی وای چې یاره زبک پاکستان جوړ کوم او دا چې بیا لیر سو د قدرت ورسېده بیا دا چې وی چې پاکستان خو تبا او برباد دی پس هم دغه حال دی ټول ولسی در په در کړي ټول ولسی غر کړي دی د ماښام ډوډۍ د خلکو نسته د کاروبار نسته هر څه په ټپه ولاړ دی اقتصاد ورځ په ورځ په خرابېدو دی یو خوا به زر افغاني که تا وړی وی په پاکستاني کالر دې هړولی وای ایله په ایله چې 2000 به یې درکوله یعنی په 500 په 1000 روپۍ باندې په دې ډول باندې تبادله کېدلو اوس هغه دی نږدې سو 15000 ته یعنی 1000 افغاني ولاړه 15000 افغاني پاکستاني روپۍ ته او د حالت لا روان دی اقتصاد په ټپه ولاړ دی اقتصادي پړسوب انفلیشن په لوړه روان دی قیمتونه ګرانیږي خلک بیکاره دي کمپنیانې روان دي د پاکستان څخه وځي او حالات ورځ تر بلې ترنګلې کېږي او حالات ورځ تر بلې خرابېږي نو د همدې حمله د دغه خواره او غریب بیچاره پښتنو څخه استفاده یې وکړه هر یوه ته ویلي وی چې تاسو راسئ په د ورځ د خوا 1000 روپۍ تاسو ته درکومه راسئ اسلام آباد ته مظاهرې کوي دا بیچاره خلک ولاړه هلته په 1000 روپۍ په پاکستاني روپۍ باندې هلته ورته کښېناسته چې کله کښېناسته د په آخره شپې کې حمله یې وکړه 80 کسان یې پکښې کې شهیدان کړه او نږدې 200 نفر هم پکښې کې زخمیان دي دا زخمیان او دا شهیدان دا د چا سوه دا د پښتون د بدبخته دي او دا هم د پښتون بدبخته دي او پکښې کې ګټمن د څوک سوه ګټمن د هغه دی چې وظیفه ورته سپارل شوې وه ګنډپور ته وسپارل شوې وه بل بشرا ته سپارل شوې وه دا دواړه خپل ګنډپور هم وسلاړې خپل وظیفه خپل دفتر ته ولاړې په ایر کنډیشن کې ناست دی او بشرا هم په خلک کسر ته ولاړه نور پاته سو بدبخته خو بیچاره پښتون پاته سو چې هغه شهید پاته سو چې هلته مور او پلار ته هغه ځوان چې 20 کاله مور او پلار باندې زحمت کړی چې دا به مور او پلار کې سپین سره کېږي او سپین سره کېږي دوی ته به یو څه برابر کې دا یې واخیسته ګنډپور او بشرا واخیستل دا یې په قتل ورسول دا بیچاره یې شهید کړو او د دې پښتنه باندې هېڅ څوک هم نه کوي ځکه چې تروریست وګڼل شو چې دا هغه د راپورونه که تاسو ووایئ خپله ټول ویلي چې دا د تروریستي عمل ګڼلی دی په د پاکستان پوځ چې دا د پاکستان په پوځ باندې حمله وه د مظاهره نه وه
دا راغلی و د پاکستان پایتخت یې په ټاپه درولی وی هغه هم خو په اول ورځ کې مې دا ویل چې دا یو ډرامه ده دا یو پلان دی که همدغه د بلاروس ولسمشر نه وای دا بیخي نه کېدلو او اوس هم چې ولسمشر راغی دا یو څو ورځې بعد دا ختمیږي نه عمران خان یې لکېږي نه عمران خان شته نه بندي دی هغه هم په کسر کې ناست دی دا بل هم په کسر کې ناست دی ټولو په کسرونو کې ناست دی هوا هم په در بدره دی دا خبرې چې زه کومه دا ټوله هغه کسان باندې پوهېږي چې په پاکستان کې ژوند کوي پاکستان کې دا کوم کسان چې ژوند کوي او دغه ویډیو ویني خامخا خپل کمنټ ووایي ولیکي چې څه حالت روان دی ټوله ډرامه دکه نه ده ګټمنده څوک دی مسلم لیگ کسان دي چې په ټاپ کې روان دي پیپل پارټي والا په ټاپ کې چې روان دي هغه دی ملایان چې په ټاپ کې دي هغه دی او پی ټي آی والا چې په ټاپ کې دي نو بدبخت او بدبخت هغه بیچارهکیان دي چې دوی ته رخصېږي تا کوم پنجابی لیدلی چې په دې مظاهرو کې وژل سوي سي تا کوم سراکی لیدلی دی تا کوم بل لیدلی دی کوم سندی دی لیدلی دی خو یوازې یو پښتون دی بدبخته دی بلوڅ بدبخته دی چې دغه غریبي څخه یې باخلي استفاده کوي او وړي هر دی جنګي یې هم مظاهرو کې هم شهیدان کوي په هر لار کې د همدې پښتون څخه استفاده کوي خو لږ په لاره برابر سئ لږ حقایق وپېژنئ چې وروره دغه ډرامې دي دا د قوم بربادي ده لږ په لاره سئ هر ورځ کې وژل کېږي هر ورځ کې پرتوبین ټک دی هر ورځ کې قربانیان دي یعنې اوس خو بیخي یعنې د شهادت او د وژلو د قبرستان او د شی خو دومره حادثه وي په پښتنو کې چې والله بالله که شادي ته د شادي او د غم اوس هېڅ فرق اوسي په دې پښتنو سیمه کې چې کله یو کس بیچاره شهید کېدو یو وخت کې به 40 ورځې په هغه منطقو کې چا دریه نه واله غږ یې نه پورته کولو چا سندره نه ویله چې دلته غم شوی دی 40 ورځې یو 2 میاشتې 3 میاشتې تر 6 میاشتو په هغه سیمو کې ودونه نه کېدله چې دلته غم شوی دی مګر اوس خو چې نن ووژل سو نن شهید سو په دا بله ورځ کې ډولې سرناوې دي په کوڅو کې بدبخت خو هغه دی چې هغه مور او پلار دی چې په دغه ځکه هغه ځای سوځي چې ورباندې اور بل دی یوازې د هغه مور او پلار بیچاره کیان سوځي چې د اولاد یې ځینې ولاړې نور خو ولاکې څوک په کیسه کې اوسي دا نن پر تا ده سبا پر ما ده سبا پر بل ده سبا پر بل ده موږ هر یو دې ته وایو زه خو په همن کې یم ته په همن کې نه یې دغه کسانو چې دومره وژلو شهیدان موږ ورکړه که په صحیح ډول باندې موږ حرکت کړی موږ داسې تباه او برباد به نه وو نو دغه د خدای ولوی ته وګورئ لږ په لاره برابر سئ په هر ډول ته مه ګډېږئ لږ فکر وکئ د دغه 100 روپیو په بدل کې دا کارونه مه کوئ یو صحیح حرکت وکئ یو ګوند جوړوئ هغه ګوند ته هم ودرېږئ چې پښتانه یاست د خدای ولوی ته وګورئ د دغه قوم غم وکئ لاړ شئ ENP راپورته کړئ ENP ته ووایئ چې وروره راولاړ سه د خدای او د رسول په خاطر باندې سم کار وکړه په دې رقم تاسو هم نه چلیږئ پښتانه هم نه چلیږئ قوم هم تباه سو وطن هم تباه سو هر څه تباه دي نو بس دا یو درد چې بیان مې کړو هیله مند یم چې دا حالت سم سي دا بالکل دردونکی حالت دی بالکل دردونکی دی دا ویډیو تر بدې ځای پای ته رسوم هیله مند یم چې یو څه مو سر په خلاصۍ ووسي دا ډرامې دي دا سیاست باندې باور مه کوئ سیاست تجارت دی تر بیا هم په الله سپارم ښه چارې مننه سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه